د کورنیو چارو وزارت چارسنبالې سراج الدین حقانی هغه دوه حاجیانو ته د حج لیږلو لګښت ورکړ چې پر بایسکل تللي وو خو له ستونزو سره مخ شول. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پای وګورئ. د کابل پولیسو ویان خالد زدران څرګنده کړې چې د کورنیو چارو وزارت چارسنبالې سراج الدین حقانی په خپل ځانګړي لګښت هغه دوه افغانان حج ته ولیږل چې پر بایسکل د حج فریضې د ادا کولو لپاره له افغانستان څخه روان شوي وو او بیا په لاره کې د یو لړ ستونزو له کبله تمه وځنډول شول. دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.